د مرمۍ ضد موټر، 1 میل کلاشینکوف، 1 میل توپنچه، $10,000 200,000 افغانۍ، یو لپټاپ، کمپیوټر او موبایلونه هغه څه دي چې د پکتیکا ولایت ګمرک له مدیر احمدشاه ناصري سره نیول شوي دي. د پکتیکا ولایت د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې د ګمرک مدیر غوښتل دغه نغدي پیسې چې په غیر قانوني ډول یې ترلاسه کړې وي له پکتیکا نه مرکز کابل ته انتقال کړي، چې د طیارې د ځنډ له امله یې سفر وځنډېد او دوی د پټو معلوماتو په اساس ونیول شو. خو د ګمرک مدیر احمدشاه ناصري بیا وایي دغه پیسې د دولت له عوایدو نه دي غلا شوې، بلکې دا هغه پیسې دي چې خلکو ده ته د کار د ژر خلاصېدو په وخت کې د شیرینۍ په ډول ورکړي دي. پیسې موږ په جریان د 11 میاشتې ما کار کوو. دغه پیسې د دولت پیسې د عواید هم نه دي چې تلف شوي، نه د غلا پیسې دي، صرف چې موږ د کارکردګي په خاطر چې تجارت سره ښه راویه د شیرینۍ په صفت موږ ته راکړل شوی دی. دغه وخت ما دا ټول کړي دا پیسې او اطاق کې وو، غوښتم چې د کابل ته ځي. احمدشاه زیاتوي دغه پیسې چې د شیرینۍ په ډول یې دوی ته ورکولې د ګمرک ټول مامورینو اخیستې او هر یو پکې خپله ونډه لرله. خو مامورین بیا دغه ادعا ردوي او وایي چې دوی خپل کارونه په قانوني ډول ترسره کړي دي، نو ځکه له دوی سره هم پیسې نه دي ترلاسه شوې. موږ خو د دغه شیرینۍ د موضوع نه قطعا خبر نه یو، که وایي خو زموږ په جب کې به باید دومره شی پیدا شوي وي. یعنې دې اخیستې تاسو؟ او موږ چې کله راغلو زموږ جار و جنجال په وظیفوي مشکل و، د پکتیکا د لارې شرایط خراب دي. موږ د اختر رخصتۍ باندې تللي وو چې راغلو، دا موږ باندې په کار شو چې ولې وخته رانغلو. موږ ولې تیاره نشته قطار کې راغلو، نو د موږ سره بد وضعیت وکړو، موږ لاړو شکایت هم وکړو. د پکتیکا ولایت د ملي امنیت چارواکي وایي چې د احمدشاه پلار چې په دغه قضیه کې لاس لري له 9 لکه افغانیو سره په مرکز کابل کې په سورای شهزاده کې نیول شوی دی. دوی زیاتوي چې هره میاشت به په مکرر ډول دغه پیسې د صرافۍ له لارې لیږل کېدې او د احمدشاه پلار به په مرکز کې اخیستې. د پکتیکا ولایت د ګمرک مامورین وایي چې څه موده وړاندې د ګمرک د مدیر له لوري په دوی باندې غیر قانوني امرونه کېدل چې د دوی له لوري د نه منلو په صورت کې دغه موضوع په لانجه واوښتله او ان تر مرکز کابل ورسېده او په مرکز کې د ګمرکاتو عمومي رئیس نجیب الله وردګ له لوري ورته وویل شول چې په خپل منځ کې دې سره جوړ شي چې موضوع یې بیا تر مرکزه راونه رسیږي. شکایت هم کړی په شفاهي ډول باندې او په رسمي د ټولو مامورینو په موجودیت سره چې امضا کړې وه او عریضه یې وکړه معین صاحب ته او رئیس عمومي د ګمرکات ته وړاندې هم کړه. تر اوسه پورې د هغوی دپاره هم څه نتیجه دغه نه شوه. خو د موضوع د څېړلو او د حل لپاره یې هیڅ کوم اقدام ونه کړ.